ګران اوریدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له ملګرو ملتونو کوو. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ تصویب کړه چې د افغانستان، میانمار او وینزویلا په څوکیو کې دی د دغه هیوادونو مخکیني استازي پاتې شي. په دې توګه بل افغانستان د جمهوریت د وخت استازی غلام اسحاق ځای نمایندګي کوي. کابل کې د امریکا پخوانی سفیر هوګو لارنس وایي امریکا د افغانستان پر وړاندې په خپلو کړو ژمنو عمل ونه کړ او په دې توګه یې له افغانانو سره لوی خیانت وکړ. منځ کې خبر دا دی چې ډالر د افغانیو په مقابل کې د پام وړ تر کچې پورته شوی دی. نن د کابل په بازارونو کې یو امریکایي ډالر د 98 افغانیو په بدل کې تبادله کېږي. باید وویل شي چې د ډالر د قیمت لوړېدو خلک اندېښمن کړي، ځکه د ډالر د قیمت له لوړېدو سره د توکو قیمتونه هم لوړېږي. الله ګل مجاهد د تېر نظام د وروستی جرګې غړي الله ګل مجاهد وایي ترکیې ته رسېدلی یم. ډېرې خبرې ورازونه راسره دي چې په قرار ویلولو سره شریک کړم. یاد دې وي چې الله ګل مجاهد طالبانو سم بې عزته کړی و. د کندهار والي په دغه ولایت کې د وړمې ورځې د تازه زیږي د درې غبرګونو ماشومانو سرپرستي د یو کال لپاره په خپله غاړه واخیسته. باید وویل شي چې د ماشومانو پلار تېره ورځ ګیله کړې وه چې د اولادونو په کېدو خوشحاله یم خو د پاللو وسې نه لرم. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیبزاده د طالبانو او ایراني ځواکونو د څو ورځې وړاندې نښتې په اړه د خبریالانو یوې غونډې ته ویلي چې طالبانو د ایران افغانستان د ګډې پولې په سمې نه پېژندلو او ناپوهۍ له کبله زموږ ځواکونو سره نښته کړې وه چې دا ډول پېښې د ګاونډیو هېوادونو ترمنځ سرحداتو کې وخت ناوخت رامنځته کېږي. او وروستی خبر دا دی چې داسې راپورونه خپاره شوي چې د افغانستان میوند بانک سقوط وکړ او له فعالیته لوېدلی. تر اوسه پورې رسمي څه نه دي ویل شوي. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. بیا ستاسو شکر ته راځم.